ټي ټي پی زموږ موخه د پاکستان پوځ دی او د قومي لښکر په غړو برید نه کوو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ټي ټي پی په لکي مروت کې د پاکستاني طالبانو د یو غړي له وژنې وروسته په یو اعلامیه کې اعلان وکړ چې د دوی موخه د پاکستان پوځ دی او د قومي لښکر په غړو برید نه کوي. تحریک طالبان پاکستان وایي چې زموږ هدف یوازې امنیتي ارګانونه او د هغوی معاونین دي. دوی د خیبر پولیسو ته خبرداری ورکړی چې تاسو په دې جګړه کې دخالت مه کوئ. ټي ټي پی دغه راز په دې اعلامیه کې د خیبر پولیسو ته ویلي چې تاسو زموږ اصلي هدف نه یئ او خپلو کسانو ته یې لارښوونه کړې چې تر هغې د خیبر پولیس مه په نښه کوئ تر څو چې دوی زموږ او د پاکستاني ریاست ترمنځ خنډ نه وي جوړ شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.